د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت مسؤلینو د بیلابیلو اتحادیو له مسؤلینو سره ناسته ترسره کړه. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د مسؤلینو له لوري د همدې وزارت په مقر کې د پلازمینې کابل د یو شمېر اتحادیو د واده تالارونو، پانګوالو، کسبکارانو، زرګرانو، صرافانو، د خصوصي چاپخونو او هوټلونو د اتحادیې له مسؤلینو او ګذر وکیلانو سره په اړوندو برخو کې د معروفاتو د اقامې، منکراتو د مخنیوي، د عامه اذهانو د تنویر او د وزارت لوري د شوو سپارښتنو د پلي کولو او د هغوی د غوښتنو اورېدلو په موخه ناسته ترسره کړه. په دغې ناسته کې چې مشري د یاد وزارت د پالیسي او مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر محمدي په غاړه وه، د یادو اتحادیې د مسؤلینو سربیره د همدې وزارت د شکایتونو اورېدلو معین الحاج مولوي صدیق الله، نظامي معین شیخ سید احمد شهید خیل، د دفتر عمومي رئیس مولوي محمد اسحاق حکیم او یو شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون درلود. مسلکي معین شیخ محمد فقیر محمدي د ناستې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل، تاسو د هیواد سرمایه او په ټولنه کې مهم رول لرئ. زموږ او ستاسو ګډ شرعي مسؤلیت دی چې د اسلامي نظام د پایښت او ټینګښت لپاره په اخلاص او صداقت خدمت وکړو. کولی شئ چې ستونزې او مشکلات په سمه توګه درک کړئ او د اسلامي نظام قوانینو په لا ښه نفاذ او پلي کولو کې مسؤلینو ته خپلې نیکې مشورې او نظرونه وړاندې کړئ. نو په همدې اساس مو له تاسو غوښتنه ده چې د تیر په څیر اړوندو برخو کې خپله همکاري له موږ سره جاري وساتئ. په هر لحاظ باندې تاسې موږ نه فوقې، ځکه تاسې عملي طور باندې د دې ملت په خدمت کې او د دې ملت د اسلام او د دین او د دې وطن په خدمت کې او د دې په ترقي کې مصروف عمل، نو موږ ستاسو ډېر قدردان یو او ډېر قدر او الله حاضر و ناظر دی. تاسې ته موږ ډېر د عزت او د شرافت په نظر باندې ګورو. دغه راز ښاغلي محمدي زیاته کړه، د اسلامي امارات او په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت په وړاندې کوم غلط تبلیغات کیږي، د هغوی مخنیوي پر وړاندې مبارزه زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړو. دې ورونو ټوله موږ سره همکاري کړې ده، لیکن زموږ خواهش دا دی، احترامانه هیله مو دا ده تاسو نه چې دا همکاري به د یو ورځې نه وي زموږ او ستاسو، دا به د یو میاشت نه وي، دا به د کال نه وي، دا همکاري به زموږ او ستاسو انشاءالله دا په دوامداره باندې. او زموږ ستاسو نه دا تقاضا ده، مخکې مو همکاري کړې ده، بیا به هم همکاري کوئ. داسې نه چې اوسه پورې همکاري کړې ده، آینده دپاره موږ یوازې پرېږدئ. نه، موږ او تاسو نه د همکارۍ احترامانه او ورورولۍ په فضا کې تمه لرو. دا همکاري به انشاءالله دوامداره وي. همدارنګه په دغې ناسته کې د یاد وزارت د شکایتونو اورېدلو معین هم د شکایتونو د حل او په دې برخه کې د دې وزارت د حلوځل او لاسته راوړنو په اړه ګډونوالو ته وینا وکړه. د یوه انسان، د یوه مظلوم، د یوې ښځې، د یوې بیچاره شکایت موږ نه دی غورځولی. رب العالمین دې چې زموږ د خپل توان مطابق وي حساب راسره وکړي، چې هر څوک دلته راغلی دی، هر څوک چې دی، د هر ولایت چې دی، د هرې ژبې سره چې تعلق لري، د هر وطن سره چې تعلق لري، موږ دغه شکایت اورېدلی دی او په هغه کې مو کوشش کړی دی، د هغه جبران او تدارک مو کړی دی چې نه کېږي. د امیرالمؤمنین حفظه الله سره مو شریک کړی دی. د غونډې په جریان کې د اتحادیې رئیسانو او غړو په خپلو ویناوو کې د امر بالمعروف وزارت له رهبرۍ څخه د مننې ترڅنګ زیاته کړه، موږ له اسلامي امارت او په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت فعالیتونه ستایو او د داسې غونډو دایرول د دې وزارت یو ابتکار بولو. او په وینا یې د ملت غوښتنه همدا وه چې په هیواد کې امن او اسلامي نظام حاکم وي، چې لله الحمد د اسلامي امارت پر راتګ سره په هیواد کې امنیت تامین او د هرې ناروا کړنې مخه نیول شوې ده. از همه چیزی که وزارت محترم امر بالمعروف داره ما نهایت خرسند هستیم، راضی هستیم. از وزیر صاحب گرفته تا امو برادرایی که متعصبین هستند تا این سرحد هر وقت آمدیم، دروازه ها برای ما باز بود. هر پیشنهادی که ما داشتیم با پیشانی گشاده پذیرفته شد و ما خوشحال هستیم. د یادولو ده چې د ناستې په پای کې راغلو د اتحادیې مشرانو خپلې غوښتنې او نظرونه د وزارت له مسؤلینو سره شریک کړل، چې د مسؤلینو له لوري ورته په اړوندو برخو کې د چټکو اقداماتو او د حل په موخه تر مسؤلو چارواکو د رسولو ډاډ ورکړل شو. یاده غونډه د دې وزارت د نظامي معین شیخ سید احمد شهید خیل په دعایې سره پای ته ورسېده.
امر بالمعروف نهی المنکر